والرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. اخوان خیرن سپیره ماحول مسکا 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 کړو. راځئ چې د وطن ارمان په شعر کې نغمه کړو. راځئ چې د غیرت د پرهرونو سره لمبه کړو. اجمل خټک صاحب د کوړي په کلي کې په 1925 په دې نړۍ کې سترګې په جهاني سیاست کې د باچا خان رول په هغه وخت کې عدم تشدد نه خټک صاحب په دوه رنګه زه پېژنم. یو لکه چې دی ووایي د پښتو ژبې د یو ډېر لوی لیکوال او انقلابي شاعر په حیثیت او دویم خپل ذاتي الله تعالی ورته داسې قوي عزم او تیره قلم ورکړی و چې د خوشحال بابا د ټولې ارزښت یې درلود. الله تعالی دې دا د حق د لارې مبارز او رسالتمن مسلمان غریب ته رحمت او د فردوس جنتونه یې ځای کړي. او د اجمل خټک د ادبي شخصیت په هکله ژورې او هراړخیزې خبرې د نننۍ غونډې له حوصلې څخه نو چې په پاکستان کې ډېر هغه کسان چې د هغې د روزۍ لاسته رسېده نن د هغې بچي په بنګلو کې اوسي او هغې ډېر چټ ژوند تېروي. اجمل ته دا موقع یو کرک ده ډېر کرکه په لاس ورغلې دی لیکن اجمل تر اخره پورې خپل دیانت خپل غیرت او خپل قومي جذبه هغه په هېڅ صورت باندې چې پرېښودې نه ده. مبارزې د غورځنګ نومیالي او مخکښ د هېواد د خلکو او ولس سره د بې کچه مینې لیوال د پښتو ژبې ادب او کلتور خدمت. زه د هر څه نه مخکې لومړی د اجمل خټک د خدای بخښلي روح ته د لوی خدای د دربار نه بخښنه غواړم. د بابا تصویر مسکی شي راته وایي دي ونې مخکې چې کړه جاره تاسو چا دي د مړو مګر ما نشو ویلې خدائی خدمتگار تحریک کے بانی کے قابل فخر وارث خان عبدالولی خان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے جمع ہوئے تو میں آپ کے درمیان موجود تھا. پلار کبیر ستوري او اجمل بابا باندې یو مضمون لیکلی و. زه د هغه د روح د خوشحالتیا په خاطر باندې غواړم دا مضمون نسبت توره تیاره زما په لار د سهار نشو زه د یار په خنجر غوڅیم د رقیب په څېر غواړم. تاسو ټول به زما سره په دې کې شریک یې چې دا جنګ دا مبارزه دا زموږ ستاسو ټولو شریکه ده. وایي زه یم پښتون زما په سر شمله کږه وتړئ زه یم پښتون زما په سر شمله کږه وتړئ پس له مرګه چې مې زنه په خاصه وتړئ دا مې د پلار نیکه یادګار دی چې ژوندی پاتې شي خازې د قبر ته مې توره او نیزه وتړئ که په ژوندون مې پوره نه شو دا ارمان دی زما د انقلاب جنډه زما په جنازه وتړئ.